نظام الدین قیصري وروستی انجام سو چیرته ده او څنګه په تیښته بریالی شو. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وروسته له سختو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د نظام الدین قیصري کور ته ورننوتل، خو بریالي نه شول چې نوموړی ونیسي. د بلخ د امني قمندانۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه تیره شپه د قیصري کور ته ورننوتل، خو هغه یې تر اوسه پورې نه دی لیدلی. امنیتي چارواکي زیاتوي چې ځواکونه یې په سیمه کې د قیصري د 8 ساتونکو مړي ترلاسه کړي دي. دوی وایي د نظام الدین قیصري 10 ساتونکي ژوندي هم نیولي دي چې یو یې ټپي شوی هم دی. بیګا شپه ناوخته د قیصري په اړه یو شمېر سرچینو رسنیو ته وویلې چې نوموړی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. قیصري په زورواکۍ او خپل سری تورن دی او افغان سرتیرو غوښتل چې نوموړی ونیسي، خو د نیول کېدو پر مهال د نوموړي ساتونکو له افغان ځواکونو سره جګړه پیل کړه. نوموړی تیر کال هم امنیتي ځواکونو نیولی و او 6 میاشتې په کابل کې د ځان سره ساتلی و، خو اوس یې د بیا ځلې په نیولو افغان حکومت بریالی نه شو او عملیات ناکام پای ته ورسېدل. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ. مننه.